بسم الله الرحمن الرحیم. زما جی مسرت احمد نوم دی او د زیدي اوسېدونکی یم او د ډاکټر مدثر خان زوی یم. نو دا خو تعارف دی توسخانو چم. زه خو صرف دا عرض کوم چې موږ محرم ځکه مناوو چې زموږ مرشد به مناوو. نو بس دا خو د دې یو اسانه خبره ده ځکه چې موږ د چا مریدان یو د خواجه غریب النواز صاحب د هغې د وجې. او زه خو صرف دا یو خبره کوم چې لکه د امام دا یو وړوکی میسیج دی چې حور یزید سره او چې امام حسین علیه السلام سره جناب حور شو. نو د اهل بیت و خاندان سره چې څوک یو ځای شي نو هغه بادشاهۍ ته ورسي. او ظاهره خبره ده چې د حسین نوم یادول ځان له د قربانۍ یو وجه ده چې حسین کې نو ظاهره خبره ده چې قربانۍ ته به ځان برابر کړي. لکه حمید رمضا صاحب چې په حسین په نوم یادولو کور فضولی شي نو داسې هر چا ته څه نه څه مخکې او مشکلات وي. او زموږ علاقه کې چې کمه وجه ده چې نه کېږي نو د هغې وجه دا ده چې دا به موږ د امام اعظم صاحب په مذهب و نو امام اعظم صاحب دا ټول هر څه کول نو دلته به کورونو کې شربت او هر څه به کېدل. اوس خلکو امام صاحب پرېښودو نو چې امام صاحب پرېښودو نو بس اسانو ځای نه موږ خو صاحبه شکر الحمدلله زموږ خو تقریبا 40 سال شو چې موږ دا مناوو او دا بالکل موږ خدای مهرباني ده زموږ څه حیثیت دی خو دا موږ په خپل ځان کوو. موږ حکومت یا عامو خلکو لا یا عوامو لا تکلیف نه ورکوو. ها چې کم زموږ د بابا صاحب مریدان دي هغه یې څه خپل خوښۍ نه چا څه ورکړل بسم الله ګنې موږ چا نه تر نن تاریخه پورې 1 روپۍ هم نه ده غوښتې. دا د ډېر لرې نه خلک نه راځي موږ سره صرف چې دا کوټې ټوپۍ لکه دا موږ سره صرف ضلع صوابۍ کسان راځي نو دی سره د شپې کسان ډېر کمې نه وي. هسې یو کس نیم که د سیمینې نه څوک راشي خو د شپې څوک نه او سهار راځي بس یو ګنټه نیمه پروګرام یې دوه او بس بیا ځي. او بس باقي خو چې څه توفیق خدای راکړي چې وریجې پخې شي وریجې یا کیمۍ دالې یا الوای خوږې وریجې به دا چې بس دا یو طریقه روانه ده او دا د خدای ستاسو ډېره شکریا ستاسو ډېره شکریا. بسم الله الرحمن الرحیم. فیض او د فیض د ملګرو ډېره مننه چې د امام حسین علیه السلام د شهادت په دې ورځ کې موږ سره شرکت وکړو او ستاسو د خدای اجر نصیب کړي. زما نوم طارق دی او زه د چشتي سلسلې سره تعلق لرم او نن د دې ورځ په مناسبت سره مسرت خان لالاجي خپل یو کوشش کړو لوکې شان کوشش و الله دې په ډېر څه قبول او منظور کړي. او موږ د فیض ډېر زیات مشکور یو چې راغی موږ له وخت راکړ او په دې ورځ کې موږ سره شریک شو او دا زموږ د ټول عالم اسلام دپاره ډېره یو خوش نصیبه موقع ده. عامو خلکو ته موږ دا ویل غواړو چې ورور دا امام حسین علیه السلام د اسلام دپاره قرباني کړې ده او یاد ساتل پکار دي. موږ مسلمانان یو دا زموږ ایمان دی او دا زموږ د ایمان یو حصه ده. امام حسین علیه السلام یوازې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوسی نو دا زموږ د ټولو مسلمانانو امام دی او د چې کومه قرباني کړې ده موږ له پکار دي چې د په نقش قدم باندې ورشو د حق لارې ملګرتیا وکړو او د باطل غندنه وکړو. که په هغې کې زموږ د ځان تاواني که په هغې کې زموږ د جان تاواني که په هغې کې زموږ د مال تاواني چې موږ د هغه په دې نقش قدم باندې ورشو انشاءالله الله به په دې دنیا موږ له عزت راکوي او انشاءالله د دې اجر به موږ له خدای راکوي. ټولو مؤمنانو مسلمانانو ته دا خاص دی چې دا ورځ ډېره اهمه ورځ ده د قربانۍ ورځ ده چې په دې کې ډېر هغه یاد کړي او د هغه اصول اپناو کړي. مننه شکریه.